ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د ښېرازۍ او سوکالۍ لپاره لومړی فرمان نن شپه صادروي. دا چې ولسمشر غني به نن ورځ کوم فرمان صادر کړي په همدغه ویډیو کې راسره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني به تر سبا پورې د 1000 تنه طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان صادر کړي. دا معلوماتو تر مخه رویټرز خبري اژانس لیکلی دی چې وی باوري امنیتي سرچینې دوی ته ویلي دي چې ولسمشر غني به تازه د یو فرمان په صادرولو تر سبا پورې شاوخوا 1000 تنه طالب بندیان آزاد کړي. ولسمشر غني چې تیره ورځ د لوړې مراسمو کې هم په دې اړه وویل چې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به یو فرمان صادر کړي. د سرچینې په وینا دغه طالب بندیان به د بین الافغاني خبرو لپاره د باور جوړولو په نیت خوشي شي. تر دې مخکې ولسمشر غني په ټینګار سره ویلي و چې د طالب بندیانو په خوشي کولو به بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې پیل شي او د هغه په وینا چې د امریکا په غوښتنه دغه بندیان نه خوشي کیږي. د سرچینو په وینا په دغه 1000 تنو بندیانو کې هغه کسان شامل دي چې عمرونه یې تر 52 کلونو پورته دي او تر دې د ښکته عمرونو کسان نه خوشي کیږي. که څه هم دا خبره پرون ولسمشر غني هم کړې وه او په خپل پخواني دریځ کې یو څه نرمښت ښکاره کړی و. هغه ویلي و چې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به یو فرمان صادر کړي. تر دې مخکې طالبانو ویلي و که چیرته د دوی بندیان د بین الافغاني خبرو نه وړاندې خوشي نه شو نو دوی به په بین الافغاني خبرو کې ګډون ونه کړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. کوم همدغه ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.